وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك معنى صددلتا، مالك معنى دلتقي داد ملك ماخوذ ده هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء. هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء. آغازات چه تصرف کی فزوات معلومو کی او فزوات مملوکو کی سنگ چاگو باری. ایمان بیزالی ده مالک معنی داخل هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء. آغازات چه پر طول آیان مملوکو کی تصرف کی سنگ چاگو باری سوکم مخی تنشی ودره وصداغا مخی تخلق دیر خلق ودره وی کتا سمندری تخلندری متودره دکتر او سادگانا مالک دے مالک سوکی مخی تنشی ودره. دیم معنی کی هو القادر على اختراع الآیان من عدم الى الوجود. امام بغوی دا معنی کی آغا ذات چه پدید وان لری چراغو باسی چیزونا دنشنشتواری تا. هو القادر على اختراع الاشياء. هغه ذات چې قدرت لري په پیدا کول د چیزونو باندې او پراوستلو د چیزونو باندې د عدم نه وجود تا. مالک یوم الدین اختیارمند دی، باچا دی د ورځې د جزا او د سزا. یوم د دې اطلاق قرآن کریم کی بدریو شیزون بعد شوید. یوم مراد د یومنا یوم القیامه. لکه دې په دې الله فرمایي دی به واپس شیخ پر دالتا په ورځ د قیامت باندې. نو هغه یوم هغه تعبیر دی د دوه مشپېلینا تر فیصلې پورې او د دو د خلکو پورې جنت یا دوزخ ته دغه ته ویل کېږي یوم القیامه. د دوه مشپېلینا تر رسېدو د خلکو پورې کوم دیتا یا جنت ته یا دوزخ. دویم مراد د یومنا یوم الدنیا چې دا په شریعت کې ویل کېږي من طلوع الفجر الى غروب الشمس. راحتو د سبانا تر پریوتو د چا پورې دنوره پورې. دریم معنا مطلق زمانہ لکه قرآن کې الله فرمای ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام. اوس داغي معلومات صرف الله کوي، هغه د مقدار معلومات دا کوي الله رب العزت. دا خو یوم په معنا د وخت سره دغه درې معنی او قرآن کې دا دو معنی نور هم لري. یو د یوم معنا دا عذاب. سورۃ ابراهیم وګورئ 5 نمبر آیات. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا یقینا لګلو موږ موسی علیہ السلام د خپل نشانو سره او د خپل معجزو سره او دا متویلو ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله او پند ورکا دوی کا باغات عبرتناک واقعات دا اللہ باندې. مراد کنا غنمونی دا عذابون چه مخی تیرشی ذکر ایام جمع دی یوم دا ذلك یوم فمانا دا چابانش دا عذاب بانی. وذکرهم بأیام اللہ. پنزو مانا دا یوم آغا نعمتنا سورة جاسیات 100 نمبر آیات تو گو رہی. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. هو يا قتانو تا چه مؤمنان دي چه بخنه کوي معافي کوي دخل حق هغه چاته لا يرجون أيام الله چه عقیدن ساتي که نعمتون دا الله. نو دلتا ایام معنا دا چاته شو دا نعمتون ساتي. نو یوم یا معنا دا یوم القیام مصر
یا ایام د دنیا یوم د دنیا د طلوع الفجر تر غروب الشمس پورې او یا مقدار غیر معینه او بل په معنا د عذابونو او دارنګه د نعمتونو. لفظ د دین داغه دین عقیده د زړه ته هم وای، دین شریعت ته هم وای، دین غلبه ته هم وای، دین قانون ته هم وای، دین طاعت ته هم وای، مقدار شرعی ته هم وای، عبادت په معنا باندې هم راځي، د دعا په معنا باندې هم راځي. فادعوا الله مخلصین له الدین، حال ته دین معنا سره دعا، خاص الله ته आवाज وکړي بل چا ته مکوي. په معنا د حساب او د جزاء هم راځي، دلته د دین معنا را حساب او جزاء. مالک یوم الدین اختیارمند د ورځې د حساب او د جزاء او د سزا. پاتې شو دلته نسبت ملک وکړه یوم الدین ته، او هغه چې څنګه مالک د یوم الدین دی نو د ایام الدنیا هم دی کنه. نو تخصیص ولې وشو؟ د تخصیص حکمت دا دی، دنیا کې خلق دعوی نورم کوي د باچایي، بوشم دعوی کوي او داغه نه رالاندې دا بی اختیار باچاهان دیم دعوی د باچایي کوي، واقع نشته په خپل ملک لیکن دعوی کوي. خو هغه داسې ورځ ده سوا د الله نه بل هیڅ څوک داسې نشته. د دې وجې نه سورت مؤمن کې الله فرمایي چې اعلان به وشي لمن الملک اليوم، څوک به دعویدار نه وي، نو اواز به وشي لله الواحد القهار. د دې وجې نه تخصیصي په یوم الدین پورې وکړو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ د ایاک نعبد معنا کوي نعبدک ولا نعبد غیرک، من ستا بندگی کو ستا نه بغیر د هیڅ چا بندگی نه کو. دیم معنا کوي لکا نوحد ولا نطیع غیرک، تا یوازې منم حقدار د بندګۍ حقدار د اطاعت دا یوازې تا ګڼم. لکا نوحد ولا نطیع غیرک. نور مفسرین معنا کی نخصک بالعبادت ولا نعبد غیرک. یا الله په بندګۍ کولو باندې یوازې تا خاص کوم. کاغه مالی بندګی ده، کاغه بدنی بندګی ده، کاغه مرکب ده او جوړه ده د مالی او دارنګي د بدنی دواړو. دا بټول د چا کو؟ د الله. سر بچا دقت کو؟ الله تا. سر پزمک چا کو؟ الله تا. روزه د چادر د پاره نه سود الله د پاره. زکات، خیرات، صدقات، نظر دا بټول د چا د پاره کو؟ د الله د پاره. حج هم صرف د الله د پاره چې هغه د مالی او د بدني عبادتونو دواړو نه جوړ دی. دا معنا وده ایاک نعبد او ایاک نستعین، خاص تانه مدد غواړو. معنا دادا کله چې زمون ضرورت وي کده وړي خبري او کده غټي خبري، خو موږ د بل چا نه مدد غوښتون کې نه یو، صرف مدد وستانه غواړو. عبادت معانی قرآن کی مختلف دي. د عبادت یو معنا دا اطاعت، لکه سورۃ یاسین او یم نمبر آیات ته وګورئ. شپیتم نه تا علم عهد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. دلته د عبادت معنا څه ده؟ اطاعت.
آیا مانو ویل تاسو ته اے اولاد آدم چې تاسو به اطاعت مه کوئ د شیطان؟ هغه خبره به نه منئ. آیات نمبر 55. دویمه معنا مالک. سورت نحل 15 نمبر آیات ته وګورئ. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. دلته د عبد معنا دا مملوک او ملک بیان کړی دی الله یو مثال. عبدان یو مملوک دی، نو عبادت په معنا د چا څه د ملک او عبد معنا د مملوک. درېمه معنا ذلت. سورت شعراء 22 نمبر آیات وګورئ. وتلك نعمة تمنها علي. او دا یو نعمت دی چې باتنه کوي ته د هغې په ما باندې. ان عبدت بني اسرائیل، چې تا ځړې ګرځولي وو بني اسرائیل. دلته معنا څه ده؟ ذلت او خواري. بله معنا غضب او نفرت. سورت زخرف 1 نمبر آیات ته وګورئ. قل إن كان للرحمن ولد. یو ترجمه باندې دا یې نافیه ده. انور ترجمه ما په جمعې ته قبل جمعه باندې معنی ده تکړی او چرای چې کوم ان شاء الله. او یو معنا دا ده نشتا د مهربان بچا لپاره ولدن بچه فانا اول العابدین. نو پس اول د نفرت کوونکو نه مداغي دیو جن خود داغه نفرت کرا. نو په یو معنا باندې عبادت معنا چا باندې شو؟ د نفرت باندې. اخري معنا دا معنا شرعي چې دا په قران کې ډېر زیات ده. یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. او فاتشو په پند عربو کی په اصطلاح د عربو کی هغه کې ما په اصول کې تشریح کړی و. سو کوئی عبادت مرکب ده د میننا د امیدنا او د يرنا. کله چې دا یو درې وړ راجم شي ستې جوړ شي عبادت. کایوازی مینای عبادت نه ده. لکه یو سړی د بچی سره مینه لري، ایوازی یری عبادت نه ده. لکه یو سړی د ظالم نه د ډاکو نه د باچا نه ویریږي. مینا او یره دواړه نشته، صرف امید ده، عبادت نه ده. عبادت به حاله جوړ شي چې دا درې وړ راځي. آخری ترجمه ما د تکړی وا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله معنا کړی وا وهو اسم جامع لكل ما يرضاه الله ويحبه. دا نوم دې د هغه څه هر څه چې الله یې خوښوي او الله په دې باندې چې راضي کیږي. امام ابن قیم یو معنا کوي، هغه وایي وهو اعتقاد. عبادت نوم دې د هغه اعتقاد بأن للمعبود سلطة غيبية
چې د معبود په دې مخلوق باندې غلبت او قبضه د غیبي د هغې په وجه باندې مالک دی د نفع او د نقصان فکل دعاء و ثناء هر دعا او هر صفت ينشأ من هذا الاعتقاد چاغان نشوا او نمو او را پیدا کیږي د اعتقاد نه دغه عبادت ویل کیږي. اوس ګورئ الله رب العزت موږ تاسو نه ویل خو په دین ایمان دی که الله وغواړي نو دا قدرت و سرشته چې زما وربیږ په دې ځای ناست یم رامات دی که نشته دغې عقیدې په بنیاد چې کوم عمل کېږي لکه اوس موږ او تاسې قرآن ته ناست دي دا په همدې عقیده باندې چې د الله رب العزت په موږ باندې غیبي قبضه ده او د هغې په وجه باندې موږ ته فایده هم راکولی شي او د هغې نقصان هم راکولی شي. اوس دا عبادت جوړ هغه دا معنا ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا عبادت کوو موږ او خاص تا نه مدد غواړو. نعبدو عبادت او نستعینو استعانت په خپل ذات کې عبادت دی نو دا د نعبدو نه وروسته ولې ذکر کړه دا خو په نعبدو کې پروت د هغې وجه دا ده چې دې ته وایي تخصیص بعد التعمیم عبادت عام خو چونکې اصل منشا او سبب د کفر هغه څه وه عقیده ساتلو د استعانت د غیر الله نو د دغې عقیدې د ردولو دپاره وروسته د نعبدو نه ذکر کړ نستعین ذکر کړ ځکه اکثر خلک چې په دې غم کې پراته دي دې نه پراته دي. استعانت او استغاثه او عبادت دا ټول په الله پورې خاص دي. اول قرآن ګورو قرآن ته وایي سورت اعراف 188 نمبر آیت تاسو وګورئ قال موسى لقومه وویل موسی علیہ السلام خپل قوم ته استعینوا بالله مدد غواړئ د الله نه والعاقبة استعینوا بالله واصبروا د الله نه مدد غواړئ او ذریعه او وسیله ورته څه وګرځوئ صبر واصبروا لکه څنګه چې سورت بقره کې وایي چې د الله نه مدد غواړي بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين نو مدد به د الله نه غواړو وسیله به ورته څه ګرځو اعمال صالحه اصبروا صبر نه کار واخلئ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده همدارنګه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایل اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله جو سوال کې د چانه وکا د الله او چې مدد حاصله د چانه حاصل کا د الله د دې چې نستعين د دې خاص متعلق نه ذکر کړي دا چې پریخې دې مقصد پکې اشاره د عموم ته معنی ایاک نستعین فی جمیع الحوائج ایواز شروع نه ده ایوازی خوراک نه ده ایواز اسکاک نه ده نه په ټولو حاجتونو کې مدد چا نه غواړو د الله
بعض ولا متعلق رأي السلبي وإياك نستعين في أداء العبادات فأداء عبادات كتان سوار مدد لیکن اول مسئلہ ډیره مضبوطه ده إياك نستعين في جميع الحوائج زمن چې ضرورتونه دي واړه دي کې غټ دي په دې ټول کې مدد چانه واړو الله اهدنا الصراط المستقيم هدایت اطلاق قرآن کریم کی په وو مرتبو باندې شوی دی په وو مرتبو یو د هدایت فطریه لکه دا سورۃ روم 15 شم تتا کې وګورئ نور به اجمالی وي مدا یو راوړل تاسو ها شو نايش كم توقري بل اتبع الذين ظلموا أهواهم بغير علم ومن يهدي من أضل داور قصيدة فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الذين مراد على هدايته فطرية كل مولود يولد على فطرة الإسلام هي درجة دادا يوم مرتبة دادا دائما مرتبة خدانا من سورة توها فزوسم کے مغورے قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى دا هدایت فطریه ده تاسو وګورئ دا معصوم چې کله پیدا شي او دا چې د مور دا تیر روي دغه دا چلچاو خوده چې دی جبا او د تعلق منځ کې د سینې دا سر راونی تا زور ولا ورکا د دې استاد راته وکړي کوم مقصد کې ورته چاو خوده یا دا مرغان دی بچی راوړي چې بهر لاړ چې بهر تراشي دا بچي ورته چر شریک داخلو ته دونه واده دا طریقه دې ته وایي هدایت فطریه دا الله رب العزت هر چاته د ژوند د تېرولو طریقې هر چاته ښودلې ده او دا پیدایشي ده دا نه استاد غواړي نه مکتب غواړي نه مدرسه غواړي دې ته وایي هدایت فطریه دویمه مرتبه ده هغه پیدا کول د حواس ظاهري او باطني وو سورۃ اعلی وګورئ 3 نمبر آیات سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق ثم هدى پیدایشي وکړ بیا هغه له حواس ظاهري او باطني ورکړل دا هدایت په معنا د حواس ظاهري او باطني وو دریم په معنا د قوت عاقله باندې سورۃ اعراف کلم نمبر آیات سورۃ طه یو سل اتشتم څلورم مرتبه دلائل عقلیه په اطراف د عالم کې سورۃ بلد سورلسم سورۃ لیل 12 نمبر آیات کتابونه او رسولان سورۃ رعد وګورئ ابدارکی ولوم نمبر د سورۃ رعد تاسو وګورئ دا آیات نمبر 1 سورۃ رعد ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد هر یو قوم الله وی ما داعی او کتاب را لګلې ده دلته د هدایت مرتبه را لګل چا د رسولانو او دارنګ کتابونو او دارنګ سورۃ الف لام سجده 3 نمبر آیات کې بل معنا دا کوخواله او کلکواله د هدایت معنا مضبوطول او دارنګ پخول سورۃ عنکبوت وګورئ 8 نمبر آیات والذین جاهدوا فینا لنهدینهم هغه کسان چې محنت کوي زمون په دین کې لنهدینهم خامخا پاخبه کما غویلرا او کلک به کما غویلرا په دې
لار د معرفت په الله وسکم مضبوط کم او پاخه کم. آخری معنا او مرتبه جنت ته داخلول. سورة اعراف درکل وختم ته وګورئ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. هدانا لهذا من جنت کرا ورسول. سورة محمد وګورئ 5 نمبر آیات. فيهديهم ويصلح بالهم. ضرور رسئی بدوی در الله جنت تا او دې حالات بسکی سکی دا مرتبه ځان سیاق ساتي. هدل للمتقین کې بیا دې ډېر ضرورت ځکه حال تا خلق سوالونه کوي چې مخکې هدن وای او بیا وای للمتقین چې متقی شو بیا د هدایت څه معنا نو دا چې د هدایت هم درجې دي د تقوا هم درجې دي نو هر درجه د بلې درجې نه پورته ده. نو دې رسون کې د لاندې درجې د هدایت ته اوچتې درجې ته تقوا ته خبره جوړېږي او کدا مراتب د یاد نو د التوبه سره مشکل سره مخامخ. اهدنا الصراط المستقيم. دلته د اهدنا معنا ثبتنا ذکر یو دل هدایت شوه دی نو بیا د هدایت کول سوال پیدا څه نو د دې وجنا د دې هدایت معنا مفسرین کې ثبتنا علی الصراط المستقیم. یا الله په دې غلارم څخه کې مضبوط او کلک کې هغه رستنی مرتبه مراد ده. دیم معنا کوي اهدنا الصراط المستقیم روان کی منگا پلار نیغا باندی خودای خدا تدا و من صرف زکول و لدل نغوالو من پاغی بانی تغوالو لل نمن پدی باندی روان کی صراط مستقیم نیغا لارا. قرآن کریم کی د صراط مستقیم اطلاق پتلور معنیو باندی شوه ده. یو د توحید ربوبیت او دارنګ عبادت. آل عمران یو پدلو سمتا گوری. ان اللہ ربی و ربکم فعبدو. یقینا اللہ ربی دا زما معبود دے و ربکم او تاسم رب معبود دے فعبدو. دغ یو اللہ بندگی وکړئ. هذا صراط مستقیم. دا دیو الله بندگی کول او دا توحید ربوبیت منل دا دنی غلارا. اهدنا الصراط المستقیم. من تا یواز استاد بندگی کول توفیق راکی او یواز استاد بندگی په کول باندې من روان. نو توحید فی ربوبیت کا او دارنگی توحید فی العبادت کا اللہ رب العزت ویل دی صراط مستقیم. دویم معنی دا اللہ کتاب. سورۃ انعام یو سل شپږم نمبر آیات وګورئ. وهذا صراط ربک مستقیما. او دا قرآن لار دا درفستانیغا. صراط مستقیم چاہتا ہوئے قرآن. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. یقینا تفصیل کر بیان کړی دا چې موږ قوم د پاره چې پند اخلي. دریم د رسولانو لاره او دا غوي طریقه انتخاب اول سورۃ یاسین وګورئ. یاسین والقرآن الحکیم انک علی صراط مستقیم. د نبی لاره خیر شویلی صراط مستقیم انک علی صراط مستقیم. څلورم د رسول تابعداري کول سورۃ زخرف یو شپږم ته وګورئ. وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون.
زما تابعداري وکي هذا صراط مستقيم دا د نبی تابعداري کول دا د نیک لارا رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کول دا دی صراط مستقیم دی نو دلته هر معنا سیدا من تا توحید الربوبیت در رسولان لارا او د کتاب الله باندې پویدل پاغي باندې عمل کول او اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم